له بي بي سي سره په مرکه کې د اشرف غني دردونکو خبرو څنګه افغانان په ژړا کړل. دا چې څه یې ویلي دي ویډیو تر اخره وګورئ او د نورو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غني بي بي سي ته وویل چې د خلکو خفګان او خواشینۍ درک کوي او دوی په حق دي چې د ملامته بولي. خو د مسؤلیت په برخه کې نوموړي زیاته کړې ده چې نړیوالو له هغه د قربانۍ ګډوری جوړ کړی او ترلاسه کړی اعتبار یې ختم شوی دی. هغه زیاته کړه پوهیږم چې خلک غوسه دي او ما ملامته کوي. دوی په حق دي او زه ملامتي منم چې پر نړیوالې ټولنې مو ډیر باور وکړ. خو موږ له طالبانو سره له مذاکراتو بهر وساتل شو او خلیلزاد د دوی سره کېناسته. د 15,000 طالب بندیانو خوشي کول یوه بله مهمه مسله وه چې د اګست 15 پیښو ته یې لاره جوړه کړه. اوس زما اعتبار ختم کړل شوی، له ما د قربانۍ ګډوری جوړ کړل شو. زه خلکو ته غواړم ووایم چې زما څه دا وه چې د نړیوالو اتحادیانو سره مې ډېرې خبرې ومنلې. دا کار مې د اوسني وضعیت د مخنیوي لپاره کوه. هیله ده چې د وخت سره خلک پوه شي چې څه وشول. تر ټولو دردونکې خبرې بیا پکې دا وي چې زما د ټول ژوند کار له منځه یوړل شو. زما ټول ارزښتونه تر پښو لاندې شول او د هر څه پړه پر ما واچول شوه. زه افغانستان ته په داسې حال کې راوګرځېدم چې له خپله مرګه ښه خبر وم. ما په 1996 کال کې د خپلې ګېډې 98% برخه د کینسر له امله له لاسه ورکړه. زه خپلې خاورې او خپل ولس ته پرته له خدمت څخه بل هیڅ ارمان نه لرم. ما خپل ټول ژوند د افغانستان او سیمې د تاریخ په مطالعه کې تیر کړ او په دې فکر وم چې داسې یو لید مې پنځولی دی چې کیدای شي زموږ بنیادي ستونزه حل کړي. ډیره زیاته مننه چې د سوله افغان یوټیوب چینل دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. راتلونکو لپاره یې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. همدارنګه د ولسمشر غني د دغه خبرو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم خپل نظر، انتقاد، پیشنهاد په دې اړه په کومنټ کې ولیکئ او ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.